تسري إلى الآذان. د اذان په وخت کې د اذان د کلماتو جواب ورکړه، او موږ کې دام ډېره لویه بیماري د اذان ته جواب نه ورکړه، نه اقامت ته جواب ورکړه. ډېر کسان کېدای شي په دې خبر هم نه چې د اذان جواب شي. د اذان د کلماتو جواب دا دی، د الله اکبر الله اکبر سره به الله اکبر الله اکبر وایه. کله چې هغه وایي اشهد ان لا اله الا الله، ته به اشهد ان لا اله الا الله وایه. کله چې هغه د اذان دا کلمه وایي اشهد ان محمدا رسول الله، ته به دا کلمه تکراره. او کله چې هغه حي علی الصلاه حي علی الفلاح ته راځي، ته به لا حول ولا قوه الا بالله دا وایه. کله چې بیا هغه الله اکبر وایي، ته به هم دا تکبیر وایه. کله چې هغه وایي لا اله الا الله، ته به هم وایه لا اله. دا د اذان د کلماتو جواب. حتی ما د بزرګانو اورېدلي چې د دغه اذان د کلماتو د جواب ورکولو په وجه الله تعالی په انسان باندې د زکندن په وخت کې اساني راولي او ایمان یې نصیب کړي. او ډیرو بزرګانو دا لیکلي چې د اذان په وخت کې خبرې او بې ځایه مجلسونه دا د زکندن د سختي او اکثره وخت د محرومیت ذریعه ده. داسې د اقامت جواب هم ضروري. اقامت مثلا شروع کیږي، هم دغه د اقامت کلمات به وایي. صرف چې هغه وایي قد قامت الصلاه، ته به وایي اقامها الله وادامها. اقامها الله وادامها، الله عز وجل دې د لمونځ قائم وساتي د همیشه دپاره او دوامدار. او د سهار اذان چې کېږي، چې کله مؤذن ووایي الصلاه خیر من النوم، ته به وایي صدقت وبررت، رښتیا دې وویل او نیکي دې حاصله. څومره خوږې کلمات دي، څومره بهترینه معنا پکښې پرته ده. دا یو اشهد ان لا اله الا الله، دا د الله د توحید څونه لوی آواز دی او څومره لوی ناره ده چې ته یې تا د خپل رب د توحید آواز ووایه، او ستا پر دا خبره باندې دغه ملک، دا مځکې، دا غرونه، دا انسانان، دا ټول شاهدان ګرځي. څونه لوی سعادت دی چې په یوه مختصره کلمه یې لاسته راوړي. او دا ژبه هم درکړې الله تعالی ده، د الله تعالی ملکیت دی، د الله تعالی ملکیت استعمال یې ثواب هم پر